احمد مسعود وایي نړۍ له افغان ولس تمه لري چې د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې NRF مشر ویلي نړۍ تمه لري چې میلیونونه افغانان له طالبانو سره په بېلابېلو لارو جګړې وکړي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مه شئ وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې NRF مشر ویلي نړۍ تمه لري چې میلیونونه افغانان له طالبانو سره په بېلابېلو لارو کې جګړه وکړي. د سپوتنیک د راپور له مخې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې په یوې خپره شوې ویډیو کې په لندن کې په یوې آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. هغه زیاته کړه په هیڅ صورت ډلې او هیوادونه د اوسني وضعیت دوام نه مني، خو په ورته وخت کې دوی لیواله دي چې وګوري چې په افغانستان کې دننه حرکتونه، ډلې او خلک څه ډول غبرګون ښيي. هغه وویل هیوادوال باید له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره په هر ممکنه لاره کې د یو بل ترڅنګ ودرېږي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږه د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.